چې مې لیدلې په خپل ژوند کې په جفا کې نه وه چې مې لیدلې په خپل ژوند کې په جفا کې نه وه هغه به څرنګه زما د زړه دنیا کې نه وه او توره تیاره وه د فساد په هر یو لوري خوره توره تیاره وه د فساد په هر یو لوري خوره د امن لږه شان رڼا په پښتونخوا کې نه وه او پښتنه پیغله وه نقیبه غږ یې نه شو کوی پښتنه پیغله وه نقیبه غږ یې نه شو کوی ګنې کامیابه د مینځ له ارتقا کې نه وه السلام علیکم ملګرو نقیب یوسفزی یم روجي خان ناز صاحب راسره دی راځم د ناز صاحب طرف ته ناز صاحب او تاسو ته روښانه ستورو کې هرکلی ویم ډېره زیاته مننه مو کوم چې مونږ له مو دا وخت راکړو پروګرام دپاره بسم الله الرحمن نقیب صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو دا قرباني وکړه او زموږ دپاره یو ټیم وایستو ستاسو د انتها ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ناز صاحب ژوند مو څومره روان دی نقیب صاحب بس هغه ستونزې دي او مخکې ورسره زموږ راودانه دی دې نه مخکې خو وبا وه خدای پاک شکر دی هغه وبا ختمه شوه هغه ستونزې چې کمې هغه کمې شوې او فلحال خو حالات ګزارې کې دي قابو د لاندې دي که ملګرو سره خپل کلام شریک کړئ ډېره مننه نقیب صاحب یو غزل به ووایم چې ستا د انا او مشرۍ سوال دی ستا د انا او مشرۍ سوال دی بل د وطن د ترقۍ سوال دی او شعر دی چې ته ټوله شپه دا ما ته ولې ګورې ته ټوله شپه دا ما ته ولې ګورې زما نه دغه د سپوږمۍ سوال دی ډېر ښه مننه جي او بل شعر دی چې زما ګریوان ته خو لږ فکر وکړه زما ګریوان ته خو لږ فکر وکړه دغه زما د غریبۍ سوال دی مننه جي او شعر دی چې په فیصله دې لږ شان غور وکړه په فیصله دې لږ شان غور وکړه مشره د چا د زندګۍ سوال دی مننه جي او شعر دی چې راکړه د خېټې دا تنور پرې سړو راکړه د خېټې دا تنور پرې سړو د خدای په نوم مې د ډوډۍ سوال دی مننه جي او شعر دی چې غریبانان درنه د ولږې نه مري غریبانان درنه د ولږې نه مري ستا د خانۍ او مشرۍ سوال دی مننه جي او بل شعر دی چې خور به یې څنګ سورې ته غاړه نږدي خور به یې څنګ سورې ته غاړه نږدي دلته یې ضرور د زندګۍ سوال دی ډېر زبردست دا شعر بیا مننه جي خور به یې څنګ سورې ته غاړه نږدي دلته یې ضرور د زندګۍ سوال دی چې د غزل معیار راونه غورځي نقطه ده چې غزل معیار راونه غورځي نازه بس دا د شاعرۍ سوال چې د غزل معیار راونه غورځي نازه بس دا د شاعرۍ سوال ډېر زبردست مننه نقیب صاحب د هغې مطلب وه چې یوې سلګۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې یوې سلګۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې د زندګۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې او شعر دی چې د لور جړا را پورې اور شوه داسې چپ پاتې شو د لور جړا را پورې اور شوه داسې چپ پاتې شو د غریبۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې مننه جي او شعر دی چې زما د سوال جواب یې را نه کړلو غلی شو زما د سوال جواب یې را نه کړلو غلی شوله دې خاموشۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې مننه او تا کې غرور او تکبر دا چا دروغ ویلي تا کې غرور او تکبر دا چا دروغ ویلي ستا سادګۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې مننه جي او شعر دی چې تا څنګ سوره کې د خپل رور دپاره داسې وکړل تا څنګ سوره کې د خپل رور دپاره داسې وکړل ستا مجبورۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې او ته د خپل ذات د دایرې نه راوتلی نه شوې ته د خپل ذات د دایرې نه راوتلی نه شوې ستا د خانۍ نه مې بلهامانې وایستې او مختره نقیب صاحب چې یاران چې ما ویني په څنګ رانه تېرېږي نه یاران چې ما ویني په څنګ رانه تېرېږي نه د بېوسۍ نه مې بلها بلهامانې وایستې ډېره زیاته مننه ناز صاحب د وخت راکولو په زړه پورې کلامونه ډېره زیاته مننه ستاسو هم مننه نقیب صاحب چې تاسو دونه ستونزې او دونه کړاو وکړو د هغې لپاره زموږ سره دا دونه خپل وخت خراب کړو ستاسو ډېره زیاته دا خو وخت خرابون نه دي وخت قیمتي شو زموږ بیا هم نقیب صاحب ستاسو په سر بلا کارونه او هغوی پرېښودو زموږ لپاره خپل وخت قیمتي ډېره زیاته مننه ستاسو ناز صاحب دوه شعرونو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړو څه غریم نیولي وارخطا په شا مې ډېر وکتل
صغري ونیولې وارخطا په شا مې ډېر وکتل څوک راپسې نه وو اشنا په شا مې ډېر وکتل او د خپلې ګل ګل پښتونخوا نه چې راواوړېدمه د خپلې ګل ګل پښتونخوا نه چې راواوړېدمه راغله څه بل شانې جړه په شا مې ډېر وکتل ډېر زیاته مننه هر چېرته چې ملګرو ښاد آباد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارم د الله